خلیلزاد ته ولې او څنګه د امرالله صالح حوصله ختمه شوه؟ له اشرف غني څخه یې څه غوښتي دي تازه؟ دا کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ، خو له دې مخکې چې ویډیو تر پایه وګورئ یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. امرالله صالح د زلمي خلیلزاد د خبرو په غبرګون کې له اشرف غني څخه غوښتي دي چې له خلیلزاد او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو غږیز کلیپونه چې په پټه توګه ثبت کړي دي خپاره کړي. ښاغلی صالح په خپلو ټویټونو کې زیاتوي چې د سولې د خبرو پر مهال د اشرف غني او خلیلزاد ترمنځ بې باورۍ رامنځته شوه او دوی اړ شول چې دغه خبرې په پټه ثبت کړي او د دې وخت را رسېدلی دی چې هغه ټولې خپرې شي. خلیلزاد په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دوحې د سولې د خبرو پر وړاندې د خنډونو په هکله خبرې کړي دي. صالح لیکلي دي زه له اشرف غني غواړم چې د جولای او اګست میاشتو له خلیلزاد او نورو بهرنیو چارواکو سره د سولې په هکله غږیز کلیپونه خپاره کړي چې د منفي تبلیغاتو مخنیوی وشي چې ګواکې په دغه خبرو اترو کې پړه د افغانانو دا واخلي. زه ډاډه یم چې دا کلیپونه شته او د دې وخت دی چې دا ټول خپاره شي. ښاغلی صالح زیاتوي چې د سولې خبرو اترو په لړ کې هغه بې اعتمادي چې د غني او خلیلزاد ترمنځ رامنځته شوه هغوی اړ شول چې دغه خبرې اترې په پټه ثبت کړي. ښاغلي صالح په ټویټر کې لیکلي دي چې له هغه وروسته چې د خلیلزاد دوکې څرګندې شوې پریکړه وشوه چې د سولې په هکله له نوموړي او د هغه له پلاوي سره حضوري او ټلیفوني خبرې اترې دې ثبت شي. او اوس چې هره ورځ د ملت په ټپونو مالګه اچوي اړتیا ده چې دغه خبرې اترې خپرې شي چې د هغوی خلاف کړنې څرګندې شي. بلخوا د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د سولې خبرې په ښکاره ډول شوي دي او په دې بهیر کې هیڅ هم په پټه نه دي ترسره شوي. د اسلامي امارت د بیان مرستیال بلال کریمي وایي چې اسلامي امارت د ټول ملت په هکله مسؤل دی او خبرې اترې هغه ډول ترسره شوي دي چې په هوکړه لیک کې وي او پټ څه شتون نه لري. تر دې وړاندې خلیلزاد د CNN له خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د سولې په تړاو اصلي ستونزه د حکومت او طالبانو ترمنځ واټن و او غني فکر کوي چې امریکا به هیڅکله افغانستان پرې نږدي او د افغان ځواکونو په تړاو یې ناسمه محاسبه لرله. همدارنګه یې پر واک پاتې کېدو ټینګار درلود. درنو لیدونکو دا چې د دې ویډیو لیدونکي وی ډیره زیاته مننه. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو الله مل شه. ښه وخت.